د نبی او نجیب زدران د شپږیزو باران افغانستان ته لوبه وګټله. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، تر ډیرو رازونو به خبر شئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک او شیر هم کړئ او زموږ دغه چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د نبی او نجیب د شپږیزو باران افغانستان ته لوبه وګټله. په 3 اړخیزه سیریز کې افغانستان د زیمبابوې څخه لوبه وګټله. د لوبې پچه زیمبابوې وګټله او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. افغان لوبډلې 30 پیل وکړ. د منځ په اورونو کې په حوصله لوبه وکړه، خو په وروستیو شیبو کې د شپږیزو باران شروع کړ. افغان لوبډلې په پوره 20 اورونو کې 198 منډې هدف وټاکه. رحمان الله ګربز 43، نجیب الله زدران 9 او محمد نبی 38 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره چتارا او ویلیمسن 2 ویکټې ترلاسه کړې. همدارنګه نډولیو 1 ویکټه ترلاسه کړه. د 198 منډو هدف په تعقیب سره زیمبابوې ښه پیل ونه کړ. ټایلر 22، موټمبامي 20، چیکابو 42 او بورل 25 منډې وکړې. د افغانستان لپاره فرید احمد او راشد خان 2 ویکټې واخیستې. همدارنګه ګلبدین نایب او کریم جنت 1 ویکټه ترلاسه کړه. افغانستان د 28 منډو په توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی نجیب الله زدران شو. هیله دې نه وي چې سبا مازدیګر 5 بجې افغانستان د بنګلادیش سره لوبه لري. درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. کوم ویډیو خوښه شوې وي لایک یې هم کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او زموږ دغه چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. مننه.